अस्सलाम वालेकुम। शमशाद टेलीविजन मीनावालो ज़निज़ार यूसुफज़ई सलामुन और इख्तिरामात वड़ांदे को मंगा नन पखपल स्टूडियो के स्तासर पारा प मुत्तहिदा अरब इमारातों के चकम शायरान दल तक मिश्तरी आइला बलना वर्कलो च गैराशी और जो मुशायरे ताबिया स्तासर पारा कड़ी और दस तस्त पे अंदाज़ा लगी कि प मुत्तहिदा अरब इमारातों के कम शायरान दी कम अदिबान दी खपल काम दखपल वतन दखपल खावर पावाला बाने सोच और फिक्र लरी पनन मुशायरा के चुमंग सर कम शायरान मरगिर शिरकत कई जदागी दखपल तरफा और दखपल प्रोड्यूसर द स्टेशन मैनेजर पेमिस खान से तरफा शुक्रिया अदा कुम चुमंग बलना वर्कड़ा और दिल तकराल और परे प्रोग्राम की मंग सरा गडून होकर पन्ने मुशायरा के गडून के उनकी शायरान दी खागले मोहम्मद गुल मंसूर, खागले नजीबुल्ला मतनवाल, खागले खलील स्वाते, खागले अकानिशा एमल, खागले मोहम्मद इनाम, खागले अनवर सैद चिराग, खागले शेर अकबर शाकिर और खागले अमानुल्ला अमान दे रागल शायरान मरगरो यौजल ब्या मनन कोची जमुंग प बलना द मुत्तहिदा अरब इमारातों द मुख्तलिफ खारूनना दल तकिराल लो पदी मुशायरे के ब्रख वागस्ता द मुशायरी उमड़ी शायर मोहम्मद गुल मंसूरला द खागली साहिब शाह साबिर सेब पदी शेरनो बाने माइक तदरातलो बलना वरकोम माचे कम नुम द खपल नजर प आईनौली को माचे कम नुम द खपल नजर प आईनौली को हाग नुम हर सड़ी प खपल दरवाजौली को और द दोज़खुनु प तो दो लंबो के वरगलमा द दोज़खुनु प तो दो लंबो के वरगलमा द जानान नुम में द जन्नत प मुनारौली को और नूर च मिसलिकल कागज प कागज में लिकल नूर च मिसलिकल कागज प कागज में लिकल कोचिस्तानुम में लिखो दाम पसीना लिखो पदी शेरनो बाने खागली मोहम्मद गुल मंसूर लबल नवरकुम चमंग पखपल खंदवर कलाम बाने नुमाजी खागले मोहम्मद गुल मंसूर मावे स्तामिना की उजम दकली आई को दा मावे स्तामिना की उजम दकली आगे वेल चिशाब जरो तख्ता दा कर्जदार दिनो रोज नी गोरे वना او دته د لاس نخر او مال وغوښتو دته د لاس نخر او مال وغوښتو هغه جواب ورته وویل چې یو خو ستا 2000 ساعت بهيږي او بیا چې ما وی چې زه د یادو مډیرا ما وی چې زه د یادو مډیرا هغه ویل کته مې هی رکړې نو په ما بس تندر راو ګرځيږي او شکر پہچان دای کوچ وشو شکر پہچان دای کوچ وشو شاعری دومره آسان کړلا چې ملالام شاعری شروع کړه مننه او دومره مې خوخه په بل وخت کې نوي دومره مې خوخه په بل وخت کې نوي خو بس لالاته د خیرو په وخت کې زما سبل شانته به خوخه شي مننه او ډیر ظلمي ور سره هم ور پکشمار شو ډیر ظلمي ور سره هم ور پکشمار شو دا منم د جنکو شرا سیوا شو او دا ښکاری پودریان و د وکړه او د سپلو د پټېدو شرا سیوا شو او د غریب سړی د وس خبره نه ده د غریب سړی د وس خبره نه ده او د بیلنس تیارانو شرا سیوا شو او دا اعزاز خوش حاصل زما وطن ته دا اعزاز خوش حاصل زما وطن ته په وطن کې مې د غلو شرا سیوا شو او تک خپای نه زسو کما تک خپای نو زسو کما زما خو ځان له شون پزمکه لګي او تک خپای نه زسو کما زما خو ځان له شون پزمکه لګي او د خپل هر څه نازک خوخيږي د خپل هر څه نازک خوخيږي خو بس واده مې ورلک لک لګي او د زینو خلکو سره مینه خدا د ځینې خلکو سره مینه خدا د ځینو خلکو نه مکرکه لګي او هم یې غصه هم یې خندا خوند کوي او هم یې غصه هم یې خندا خوند کوي او زما د خپلې خپلې ځکه لګي او دا شرور چې ستا خو په سر باندې جرګې شروع شوې ستا خو په سر باندې جرګې شروع شوې او ستا لا ګوډۍ لګي نه ځکه لګي او د بل په مرګ پسې ټوپک چې ساتي
د بل په مرګ پسې ټوپک چې ساتي او هغه اکثر د خپل ټوپک لګي د بل په مرګ پسې ټوپک چې ساتي هغه اکثر د خپل ټوپک لګي او تایید دی چې کومه خبره چې د زړه نه وځي کومه خبره چې د زړه نه وځي او هغه په زړه باندې بېشکه لګي او په هره لاره کې رهبر خدای خو په هره لاره کې رهبر خدای خو د مینې لاره مې په ورکه لګي او دا نظم ترنم کې یم هلته پتا به ماښامې او سحر څنګ تېرېدو هلته پتا باندې به زیړه مازدیګر څنګ تېرېدو دا ستا په زړه کې به یې لارې جوړولې که نه دا ستا په خیال کې به د کلي منظر څنګ تېرېدو نو تا ته د خپل کلي اختر در یادېدو او که نه تا ته د کلي مازدیګر در یادېدو او که نه تا دې روجو کې ژوندون څنګه تېر کو تا په خیمو کې ژوندون څنګه تېر کو تا په خیمو کې ژوندون څنګه تېر کو هلته به تا د خپل وړوکي رور سینګار کا اوسه هلته به هم تا د وړوکي رور سینګار کا اوسه هلته به هم ستا مور پتا باندې ټول کار کا اوسه هلته به هم تا پتا دی کې ځان اوزګار کو هلته به هم ملګرو تا انتظار کا اوسه نو تا ته به هغه زوړ ګودر در یادېدو او که نه تا ته د کلي مازدیګر در یادېدو او که نه تا په پنجرو کې ژوندون څنګه تېر کو تا په خیمو کې ژوندون څنګه تېر کو مننه دا ستا نازکې خپې په غرونو کې د تللو نه وې دا ستا نازکې خپې په کاڼو کې د تللو نه وې داسې سر تور سر په کنډو دا اورېدلو نه وې ته پوښتنه یې تا خو ټوله عمر حیا کړې ده دا ستا خبرې د چا غیره دا اورېدلو نه وې نو تا ته به خپل د علم غر در یادېدو او که نه تا ته د کلي مازدیګر در یادېدو او که نه تا سرو غرمو کې ژوندون څنګه تېر کو تا په خیمو کې ژوندون څنګه تېر کو نو ته به د هغه لیونې یاد جړولې که نه تا ته د خپل منصور خبرې یادېدلې که نه د کوم ظالم د لاسه تا چې دغه ورځو لیده هغه ته تا په نیمو شپو خیرې کولې که نه تا ته په وینو سور خنجر در یادېدو که نه تا ته د کلي مازدیګر در یادېدو او که نه تا دغه شپو کې ژوندون څنګه تېر کو تا په خیمو کې ژوندون څنګه تېر کو تا په خیمو کې ژوندون څنګه تېر کو ډېره مننه